لیدونکو زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. مخکې له دې نه چې خبره شروع کوم اول تاسو نه ډیره مننه کوم چې زما ویډیوګانې تعقیبوئ، هغه ګورئ. د نن ورځې موضوع زمونږ د ناهیلي یا ناشکرۍ په اړوند باندې ده. ډیر انسانان په ژوند کې ناشکره دي. ډیر انسانان کله چې ښی لاس چپ لاس پیژني یا د یوې بدمرغۍ سره مخامخ کیږي، تل دا وایي چې زه بدمرغه یم، زه ښه چانس نه لرم، ناهیلې دی. خو مونږ ښه چانس دا لرو چې مونږ اشرف مخلوقات پیدا شوي یو. دا چې اشرف مخلوقات یو، دا یو لوی چانس دی مونږ لپاره. کیدای شي انسان مونږ کیدای شي چې خدای پاک مونږ یو بل مخلوق مونږ پیدا کړی وای، نو دا چې مونږ انسان پیدا شوي یو، مونږ ته عقل را کړی، شعور را کړی، او همدارنګه د مونږ لپاره یو بل ژوند هم شته دی، منتظره دی. نو دا د مونږ لوی چانس دی، خوشبختي ده، نیکمرغي ده. خو د ناهیلیو د ختمولو لپاره ډیره اسانه طریقه ده. هغه طریقه ده مخکې له دې نه چې هر څومره چې زمونږ ژوند تیر شوی دی، مخکې له دې نه چې زمونږ ژوند پای ته ورسیږي، مخکې له دې نه چې خدای نخواسته د خدای پاک رضایت مو نه ترلاسه کړي، دې خبرې ته باید متوجه سو چې مونږ د مرګ نه مخکې باید د خدای پاک رضایت ترلاسه کو. او د خدای پاک رضایت هم پیږي په څه باندې ترلاسه کیږي؟ په همدغه یوې موضوع نری یوه ډیره نازکه رشته ده. هغه رشته چې ده اعتبار. مونږ باید په خدای باندې اعتبار ولرو. دا اعتبار ولرو چې هیڅ کله باید مونږ دا ونه وایو چې وی خدای زه داسې ناجوړه یم، زه دا د مریضیانې را باندې راغلی، یا داسې تکلیفونه را باندې راغلل، یا مې روزګار نه دی سم، فلانی وګوره څومره ډیر خدای ورته ورکړی ده، څومره خوشحاله دی، څومره حسرت. مونږ باید د هیچا حسرت ونه خورو. مونږ هم په خدای باندې اعتبار باید اصل کوو چې خدای پاک هر څه ماته راکوي. او هغه دا ده چې یو وخت ځینې انسانان دعا کوي، خدای پاکه ته ما په دغه وظیفه کې مقرر کړه، یا وایي چې خدای پاکه ماته زوی راکړه، یا خدای پاکه لور راکړه. بیا ځان سره مقصد کوي خدا هسته خدای پاک به مې دعا قبلوي که نه. دغه چې کې یو درس راغی. چې شی راغی پکې؟ بې اعتباري. دغه بې اعتباري باید نه وي. همیش باید کوم شی چې له خدای نه غواړئ په هغه باندې تاسې مطمئنه اوسئ چې هغه خدای تاسو ته درکوي، او هر څه چې خدای تاسو ته درکړي هغه ستاسو په خیر باندې دي. بل دا ده چې لکه انسانان وګورئ، لکه څرنګه چې انسانان تور، سپین، زیړ، سور رنګ، که نه څو رنګونه باندې انسانان دي که نه، شکلونه، قومونه، لکه نسلونه. نو همدا رقم دا د ګلانو مثال لري. ګلان وګورئ، نرګس، مرسال، ګلاب او ارغوان، هر یو ځان ته ښکلا لري، ځان ته خوشبویي لري. خو انسان، تاسې هغه انسانان مطالعه کوئ چې کوم انسان باندې خدای پاک ډیر مهربانه دی، څوک پیشرفت کې دی، او حتی هغه نه لري، په ژوند کې هېڅ پرابلم نه لري، مریضېږي نه، غمونه نه پرې راځي، غیر له دې نه خوشحالۍ او برکت. باید موږ لاړ شو تحقیق وکړو چې هغه کوم ښه صفت لري، یا کوم داسې ګل دی په خپله لکه کومه خوشبویي لري. موږ مثلا ګورو چې ګلاب یوه خوشبویي لري، مرسل بله خوشبویي لري، ارغوان بله خوشبویي لري، د سنځلو ونه یا سنځل ګل بله خوشبویي لري. نو د هغه صفت موږ باید پیدا کړو چې کوم صفت دی چې خدای پاک په دومره مهربانه شوی دی. نو هغه صفت باید موږ هغه کیدای شي ډیر سخي وي، ښه لاس ولري، خپله نیمه مړۍ، که غریب وي یا هغه وي یا سرمایه دار وي، په ډیر اخلاص سره په نورو باندې مهربانه وي. دا دی یو. یا کیدای شي هغه غیبتګر نه وي، په چا پسې بد نه وایي، یا هغه کیدای شي د چا لاره نه وایي، نور کوم بد عمل نه. ځینې اکثریت
خلک د دې طرفدار دي چې باید یو څوک د ترقي ونه کړي، پیشرفت باید ونه کړي، زی دغه مخه نیسي چې دا ډیر زیات بد عمل دی. یا ټوله ورځ کینی 4 کسه دی دکان کې کینی، په یو مغازه کې کینی، د چا په خور لور په فلانی سړي په دی هغه پسې کینی غیبت کوي. دا غیبت څومره بد عمل دی او ډیر زیات هغه عمل دی چې خدای پاک نه خوښوي. نو مونږ د خپل نه وخت بیا څه وایي سره غیبت کې وایي چې هغه دی هغه نن سبا فیشن ګرځېدلی موضوع ټاپک دی. د نن ورځې ټاپک دغه ده، یا یو څوک یو محفل ته لاړه سي، یوه ښځه د باندې وځي، بیا په هغې پسې خبرې شروع کړي، کمیس یې داسې ده او فلانه یې داسې ده، یا دا داسې اعمال لري. دا ما نه. نو این دغه عمل هم د انسانانو د خوارۍ سبب ګرځي. کوم شی چې تاسو لرئ، زه پوهېږم تاسو ټول انسانان ټول ښایسته دي، انسان له اوله خوشبخته دنیا ته راغلی دی، دا چې اشرف مخلوقات دی، دا په خپله نیکمرغي ده. خو علت شته ده چې دی داسې ناهیله کېږي. هېڅ وخت د خدای پاکه ګیله مه کوئ، همیش په هغه باندې باور ولرئ، مستحکم داسې فکر وکړئ چې خدای تاسو ته نږدې دی او تاسو چې هر څه غواړئ هغه ستاسو په خیر کې چې خدای پاک تاسو ته رسوي. حتما که ځینې شیان ستاسو ځینې هیلې نه پوره کېږي، تاسو باید په دې باندې صبر وکړئ او په دې باندې پوه شئ چې دا ستاسو په خیر باندې نه دی. مثال تاسو غواړئ چې سفر وکړئ، یو ولایت ته لاړ شئ، هرات ته لاړ شئ، مثال هرات ته لاړ شئ، له کابل غواړئ چې هرات ته لاړ شئ، خو هېڅ چانس نه برابرېږي چې هغه باید هرات ته لاړ شئ او باید لاړ شئ. دا ده که سرزوري وکړي او لاړ شي، کیدای شي په لاره کې اکسیډنټ وکړي، پښه یې ماته شي، لاس یې مات شي، یا یو بله کومه بده پېښه وسي. نو موږ تاسې د خپل تقدیر نه نه یو خبر، د راتلونکي نه نه یو خبر. موږ باید هېڅکله ناهیلې نه شو. فقط این دغه رشته چې موږ خدای سره رسوي هغه دا ده چې باید بخیل ونه اوسو، فلانه یې ولې لري یا فلانه یې داسې، چې کله هغه موږ ښه انسانان ګورو، هغه انسانان ګورو چې په کور کې هېڅ مشکل نه لري، هېڅ پرابلم نه لري او ژوند هم ډېر ښه روان دی، صحتمند هم دي، خوشحال هم دي. نو دغه انسانانو په ښه صفتونو پسې وګرځو چې دا کوم عمل، هغه ښه عمل چې هغه اجرا کوي هماغه موږ باید وکړو. مثال هغه وایي چې هغه خو الله پیسه دار ده، ټول ورځ خیراتونه کوي او زه خو پیسې هم نه لرم، زه دومره نه لرم چې زه خپله وخورم. هغه به کیدای شي غیبت نه کوي، هغه به کیدای شي بدنیتي نه وي، هغه به کیدای شي د خپل د ژبې له هغه نه خلک نه ازاري، د خپلې خولې یا د خپل الفاظو نه. هغه به کیدای شي په فیسبوک کې بد کمنټ نه کوي. تاسو وایئ چې د فیسبوک خبرې واخیسته، نو نورې خبرې هغه به د چا د پیشرفت یا د ترقي مخه نه نیسي. هغه به کیدای شي یو داسې ښه انسان مثال که رئیس یا مشر، هغه به هېڅکله د لاس لاندې خلکو یا قماندان، متن که قماندانان ډېر دي، نو وزیران دي، دا ولې داسې خوشبخته دی، هېڅ پرابلم نه لري. نو هغه کیدای شي چې د لاس لاندې کسانو ته په انصاف عدالت نه کار اخلي، لکه څرنګه چې خدای پاک عادل دی. نو تاسې بیا کولی شئ چې له دغه اعمالو څخه، له دغه ښه کردارونو څخه غیبت مه کوئ، د چا د پیشرفت چغلي مه کوئ، شیطاني مه کوئ، د یو خبره بل ته مه وړئ. یعنې دغه شیان د دې باعث ګرځي چې موږ ته ډېر زیات واړه ښکارېږي، واقعا ډېر واړه ښکارېږي دا خبرې، دا ډېرې عادي خبرې ښکارېږي. تهمت، الله توبه، تهمت خو بس داسې شوی دی، یو کس به پاک ستره رواني په هغه پسې به تهمت تړي. ښه وګورئ، هغه ګناه چې هېڅ بخښل کېږي نه، تهمت په یو چا پسې وکړي. نو دغه اعمال خو زموږ په پیسو، په دنیا او دولت او په خیرات باندې نه دی. باید موږ دغه اعمال هم ښه کړو او بل د دې سره په خدای باندې اعتبار ولرو چې زموږ هر مراد، هر غوښتنه چې زموږ په خیر باندې هغه پوره کېږي. این دغه اعتبار همدغه چې ته د خدای نه هر وخت 5 وخته لمونځ کوې، لاس دعایا تنها کښېنې، په تنهایۍ کې د خدای نه یو څه غواړې،
بس په هغه باندې اعتبار وکړه، په همغې خبرې د اعتبار وکړه چې دغه شی چې ما له خدای نه وغوښت زما په خیر کې د حتما خدای راکوي. خوشحاله احساس وکړه. این دغه شی ده چې تا له خدای سره نږدې کوي او خدای پاک په تا باندې مهربانه کیږي. مخکې له دې نه چې موږ مړ شو باید د خدای پاک رضایت ترلاسه کړو. د خدای پاک رضایت مو چې ترلاسه کړو هغه دنیا مو رنګینه ده، خوشحاله ده، مو دا دنیا رنګینه او خوشحاله ده. نو په دې هیله چې تاسې ناهیلې که تر اوسه پورې ناهیلې وئ یا ګیلې او شکوې مو درلودلې نو دغه ګیلې او شکوې مکمل ختم کړئ. خدای پاک تاسو سره دی. خدای پاک له ټولو مخلوقاتو خدای دی. خدای پاک د ټولو انسانانو دومره چې په دې ژوند کې ځمکې په سر ګوري په ټولو انسانانو باندې ټولو ته ډوډۍ رسوي، ټولو ته ارمانونه یې پوره کوي، کومو ځایونو ته یې رسوي. بس همغه خدای د ټولو خدای دی. همدا خدای یو دی، شریک مانند نه لري، عادل دی، مهربانه دی. حتی دا هم د خبرې باندې مې اعتبار وکړي چې اولادونه چې هر څنګه هغه یې که نه ویني مور پلار وایي خدای پاک له مور پلار نه مهربانه دی. نو فقط این دغه یو نزاکت دی. دغه نزاکت تاسو مراعات کړئ، تاسو ټول مشکلات، تاسو ټول ستونزې به حل شي. ډیره مننه چې راغلی دغه ویډیو مو لیدله. زه پوهیږم هغه کسان چې لکه دا زما ویډیو ګوري یا په فیسبوک کې لا هغه واورېده هغوی مشکلات دومره نه لري. هغه کسان چې فیسبوک نه لري، اسانتیاوې نشته ورسره د فیسبوک، ځینې کسان ټوکې کوي وایي ټچ موبایل نه لرم. که ټچ موبایل نه لري نو چېشته زما فیسبوک څنګه ګوري؟ نو چې فیسبوک نه لري، یوټیوب ته لاسرسی نه لري، نو تاسې کولی شئ دغه زما خبرې یا دغه وړوکی نصیحت د صدقې جاریې په صفت باندې تاسې هغوی ته یې ورسوئ تر څو هغوی خپل ژوند ته تغییر ورکړي او د خدای له نعمتونو نه برخمن سي. په دې هیله چې د تاسو ټولې هیلې پوره شي او نوره ناشکري ونه کوئ. شکرګزار اوسئ، خوشحاله او ارامه اوسئ. هر چیرته چې ډوډۍ مو ګرمه، اوبه مو سړې او صحتمند اوسئ.